جی ملګرو سلامونه مې ومنئ. فضلالله یم د وایس اف امریکا ډیوه د نیویارک نه خبريال یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګري پته نه لګي چې وده دي او که څنګه چل دی. زه به ستاسو انتظار کوم او که زما اواز په تاسو ته راځي که نه راځي نو راته ووایئ، ځکه چې دلته شور هم ډېر زیات دی او زه کوشش کوم چې زه پوره اواز تاسو ته راوباسم، ځکه چې دا د نیویارک هغه مشهور بروکلېن بریج دی چې دا به تاسو په هندي فلم چې کوم کل هو نه هو هغې کې به دا بریج تاسو کتلی وي. او نن یې درته زه د وایس اف امریکا ډیوه د فیسبوک په پاڼه باندې لایو هغه پل ته مې راوستی، هغه مشهور بروکلېن بریج ته مې راوستی او تاسو ته به دا ښیم د دې تاریخ څه دی او دا پل د دې اهمیت څه دی. دا ټول زه تاسو سره شریکوم. زما سره به اوسئ، ملګري را روان دي، ستاسو زه ډېره مننه کوم، خو پته نه لګي چې زما اواز صحیح درځي او که نه. دا که دا ملګري را سره په لاین یې نو لږ راته ووایئ چې زما غږ صحیح اورئ، مننه به کوم. عبدالودود تنها، راځي خان، فدا همت، مسافر اکبر خان سواتی په خیرونو پروګرام کې درته هرکلی نوم، جاوید خان سعودي عرب نه، احسان علي آواز صحیح راځي، خورشید سوادي، فدا، همایون خان، شاه وزیر او بیا دغسې اسلام الدین ساجد وایي چې پاکستان کې د پېشمني وخت دی او دلته مازدیګری دی، 6:30 بجې دي او ستاسو ماته پته ده چې 3:30 بجې به په افغانستان کې به دغسې 2:30 بجې. ملګري را روان دي، عابد خان، صداق مسافر، ابو سفیان، کیسر نواز او لیونی شاکر. نو ستاسو ډېره مننه چې زما سره په دې پروګرام کې تاسو شریک یې. ستاسو ډېره مننه کوم. ښه داسې ده چې ورسره به زه ماسک هم واچوم او د هغې نه پس به زه تاسو ته دا بروکلېن بریج هم وښیم او د دې چې څه تاریخ دی نو هغه به هم تاسو سره شریکوم. ما سره به اوسئ، چاپېریال کې څه دي هغه هم تاسو سره شریکوم او بیا دته چې کوم د دې بریج په حواله څه تاریخ دی هغه د سره شریکوم. زه به ماسک واچوم ځکه چې پولیس چارواکي مو ولاړې دي او دلته کې چې دی نو د نیویارک د ښاروال د طرف نه ماسک اچول چې دي نو هغه ضروري ګڼل شوي دي. خو د دې بریج که تاسو زما په شا باندې ګورئ نو د دې بریج چې دی دا په کال 1868 کې چې کوم د نیویارک سټیټ سینټو هغې د دې بل پاس کو او بیا د هغې نه پس په کال 1869 کې په دې باندې کار روان شو. 1883 کې په دې پل باندې چې دی دا تقریبا مکمله شو. دا یو قومي ورثه ده چې د نیویارک ښاروال چې دی د هغې دفتر د لاندې د دې چې دی نو خصمانه کیږي او هره ورځ دې پل ته د دې دپاره خلک راځي چې د دې معاینه وکړي. د دې معاینه ځکه چې دا پل د پیدل تلو دپاره هم استعمالیږي، دا د ګاړو دپاره هم استعمالیږي او په دې باندې د ټرین پټلۍ هم تیره شوې ده. او د دې سره سره به درته زه دا هم ووایم چې دا پل چې دی دا په هوا کې ولاړ دی. دا چې کوم هایبرډ کیبل دی د هغې سسپینشن په ذریعه باندې دا پل ولاړ دی او په دې باندې د پیدل تلو دپاره خپل ټریک دی، د سیکل تلو دپاره خپل ټریک دی، د گاړو او د ریلوې دپاره خپل ټریک دی. دې چې دی نو د سړک دا یو طرف ته 3 لینه دي او بل طرف ته د دې 3 لینه دي چې په هغې باندې ګاړې ځي. دا بروکلېن بریج یو قومي ورثه ده او دا ځان له په ټوله نړۍ کې دا یو ډېر د سېلګرۍ دپاره یو ډېر ځانګړی مقام لري. ما تاسو ته ووایي چې مشهور هندي فلم کل هو نه هو چې کوم شاهرخ خان او پریټیزنټه
په هغه معروف کردار لري په هغه فلم کې هغه هم دلته کې ریکارډینګ کړو او دا فلم چې دی نو په ټوله ایشیایي ملکونو کې ډیر زیات مشهور شوی او هغې د وجې زمونږ د ایشیایي ملکونو پاکستان افغانستان هندوستان او دغسې بنګلادیش چې دی نو د هغې چې کوم خلک دي هغه خامخا د دې چې چا په فلمونو کې دغه دا بریج کتلی دی نو هغوی دې دپاره دلته خامخا راځي او د دې چکر وی او د دې سیل کوي دلته کې د راوستو مقصد مقصد دا و چې د کرونا د وجې دلته چې کوم د سېلګرۍ کوم صنعت و هغه مکمله توګه باندې ولاړ دی او دلته که تاسو ګورئ نو د خلکو تعداد هغه ډیر کم شوی دی دا ټریک بچیو دا په مکمله توګه به دا ډک و دلته به سېلانیان د نړۍ د ګوټ نه راتلل او هغوی به چې دی نو دلته کې تصویران اخیستل دلته به فلم بندۍ کولې اوس هم تاسو ګورئ چې داسې دا خلک راغلي دي او دی چې دی نو دلته کې دی چې دی دلته کې I'm live. So where are you from? Brooklyn. So you are doing just filming. You live here. So I'm representing the Voice of America. So I'm doing a live show. So would you like to tell some few words how your life suffered due to Corona and the thing like? Okay, so you stay home during last 2 months, right? Okay. Thank you so much. Thank you, my friend. Thank you. So دا دې ځای کې ما یو ملګري و هغوی سره مې هم خبرې کولې چې وایي چې یو د تېرو 2 میاشتو راسې چې دی نو په کور کې ناست وو د کرونا د وجې چې دی نو زموږ ټول ژوند چې دی متاثره شوی دی دې ځای کې هم خوا کې د بروکلېن کې دی پاتې کېږي او وایي چې چکر راغلي او دې ځای کې عکس بندي کوو ښه دا تاسو ګورئ چې دا تاسو ته ما ووایي دا بروکلېن بریج چې دا یو لاین چې دی دا د ګاړو دپاره استعمالیږي دا بل لاین چې دی هغه هم د ګاړو دپاره استعمالیږي دا تاسو کتی شئ او بیا په دې کې چې دی نو په منځ کې لاندې چې تاسو ورشئ نو هغې کې چې دی نو هلته کې د ټرین پټلۍ هم ده دا خلک راځي دلته کې پیدل واک کوي او په هغې کې چې دی نو دلته کې چکر هم وایي او دا چاپیریال کې چې څومره نظاري دي هغې نه هم خوند اخلي خو که تاسو وګورئ نو د کرونا رنز د وجې دې ځای کې نه هغسې سیلانیان په نظر راځي نه هغسې خلک په نظر راځي چې په عام ورځو کې به څومره خلک راتلل او د دې ځای سیل به کوو تاسو ته ما زیاته کړه چې کله دا بریج بروکلېن بریج چې دی دې ته به مخکې ایسټ ریور بریج هم وي چې په 1915 کې بیا چې دی نو دا بریج چې دی دې ته بروکلېن بریج نوم کېښودو ما تاسو ته ووایي چې هغه ټایم کله چې دا جوړېده نو په دې کې 20 کسان هم مړه شوي او دا چې کله د دې افتتاح کېده په کال 1983 کې نو هغه ټایم چې کوم د امریکا ولس مشر نو هغه کرسټر ای آرثر هغه د دې پل افتتاح کړې وه دا تاسو وګورئ دا ټول په دې پیپونو باندې او ټول دا چې کوم دا تارونه دي دا رسۍ دي دا بریج د دې نه جوړ شوی دی او دا چې دی نو په هوا کې ولاړ دی او دا ټول کیبل هایبرډ سسپنشن دی ته ویلی شي چې دا ټول په پایپونو او په تارونو باندې دا بریج تړلی شوی دی او دا تاسو ګورئ خلک را روان دي دی د نیویارک ښار نه د بروکلېن ښار ته چې دی نو څوک په سیکلو باندې ځي دا تاسو کتی شئ او څوک چې دی نو په پیدل واک هم کوي او هغې سره یې ورزش هم چې دی کوي او پکې د چار چاپیره چې کوم نظاري دي د هغې نه هم خوند اخلي نو روجه هم ده او که تاسو ته دا ووایم نو دا پل بروکلېن بریج چې دی دا تقریبا په دې یوه
ګینټه پیدل به تاسو د بروکلېن ښار نه د نیویارک سټي ته به تاسو داخلیږئ. پوره د یوه ګینټه یا یو ساعت چې دی نو هغه لګي چې کله تاسو د بروکلېن نه نیویارک سټي ته تاسو ورداخلیږئ. دې ځای کې خلک ودرېږي او دمه پکې هم کوي، موږ به پکې هم دمه وکړو ځکه چې هوا هم ډېره زیاته ده او نن ګرمي هم ډېره ده، نور هم راوتی دی او زه به لغونته کې د مخ نه دا ماسک ښکته کړمه او دا تاسو ګورئ په چاپیر کې نو دا تاسو ته ښیمه، خو مطلب مې دا و چې دا تاسو اوس کتی شئ. دا د نیویارک هغه مشهور بروکلېن بریج چې مختلف هندي فلمونو کې هم دې ځای کې فلم شوټینګ او ریکارډینګ شوي دي. بیا که تاسو وګورئ نو دا په دې باندې دې طرف ته چې کوم ګاډي روان دي نو دا د نیویارک ښار نه د بروکلېن ته دا ګاډي روان دي. بیا که تاسو وګورئ نو دا یو هایبرډ کیبل هایبرډ سسپنشن دا بریج چې دی د دې غټ غټ تارونو او د پیپونو د عمله چې دی نو په هوا کې ولاړ دی او دا په کال 1883 کې جوړ شوی دی چې تقریبا 130 کاله د دې پل وشو. دا یو ډېر تاریخي پل دی او دا د امریکا په تاریخ کې او د دې یو قومي ورثه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه دې ته خلک راځي او دلته کې سیل کوي. اوس هم تاسو ګورئ نو داسې سلوک غونته کې دا خلک راوتي دي، خو دا د دې ځای مقامي خلک دي چې دی راغلي دي او دې ځای کې چې دی نو د دې بریج نه او د دې پل باندې چې دی نو د دې نظاره کوي او دلته کې دا بیا تاسو ګورئ هغه ښکته چې دی نو دا د بروکلېن پارک دې ته ویلی شي. یو ورځ به هغې ته هم ځو، هغې ته به هم چکر در کوم. او دا ایسټ ریور دی، دې ته چې دی ایسټ ریور ویلی شي. او بیا چې دی نو هغه که تاسو وګورئ نو هغه بیا مینهټن بریج دی چې هغې ځان له یو تاریخ دی او هغه هم ډېر غټ پل دی. نو دغې ته به هم تاسو یو ورځ بوځم او د هغلته نه به درته هم دا نظاره چې دی نو ښومه. بیا دا تاسو که وګورئ نو دې طرف ته چې کوم خلک روان دي نو دا د بروکلېن نه را روان دي او دی ځي د نیویارک ښار ته. نو دا تاسو کتی شئ د نیویارک هغه مشهور بروکلېن بریج چې په ټوله نړۍ کې مشهور دی او ځان له یو ډېر تاریخي کردار هم لري. او بیا چې دی د دې یو خپل پس منظر هم دی. 130 کاله د دې پل وشو او دا هغه ټیم چې د امریکا کوم صدر و چېسټر آرتر هغه او د نیویارک چې کوم میر و فرانکلن ایډیسن نو هغه یې چې دی د دې پل افتتاح کړې وه او چې کله یې د دې پل افتتاح وکړه نو په یوه ګینټه کې 6,000 ګاډي په دې پل باندې په یوه ګینټه کې تقریبا 1800 ګاډي هغه تیر شوي او 150,000 خلک چې دی نو بریج تقریبا روزه به په دې باندې هغه ځي او دا بریج چې دی کراس کوي. تاسو ته ما وویل چې تاسو د بروکلېن نه نیویارک ښار ته ځئ پوره یوه ګینټه به دا اخلي او دا د پوره د یوې ګینټې مزل دی. که تاسو پیدل تلل غواړئ د پوره یوه ګینټه کې چې دی نو به تاسو د دې یو سر نه بل سر ته رسئ. نو دا پل خو ډېر لوی دی، پیدل واک خو به په دې وخت کې ونه کړی شم ځکه چې یو خو روژه ده او بل نور هم دی ګرمي هم نن ډېره ده او خوله مې هم ډېره وچېږي او څه پکې د کرونا یره هم وي. نو دا داسې یو وزټ درکړم او چکر درته درکړم. هغه که تاسو ګورئ کشتۍ دي او د دې په څنګ کې دا کشتۍ د چلیږي د نیویارک ښاروال د انتظام د لاندې او هغه خلک دې کې د یو طرف نه بل طرف ته ځي. نو دا به هم درته ښیمه او دې کې به هم یو ورځ چکر وو او د دې ته که زه تاسو ته ووایم چې د دې تر څنګ تاسو هغه په نظر
راځي نو دا د چې کوم فاینانشل ډسټرکټ دی چې کوم ځای کې د نیویارک ښار سټاک ایکسچینج دی هغه ځای کې دی او بیا که تاسو ګورئ نو هغه لره ستاسو ته ما ښولي چې ون ورلډ پلازا ده هغه هم په نظر راځي او دغه طرف ته چې دی دا د نیویارک ښار دی او دا طرف چې دی نو دا بیا د بروکلېن ته خلک چې دي نو هغوی راځي او هغې دلته کې خلک اوسېږي او دلته کې خلک بروکلېن بریج تاسو ته ما زیاته کړه چې دا په کال 1809 کې د دې بنیاد ایښودل شوی او کار پې په 1809 کې او په 1883 کې چې دی دا مکمل شو که دا تاسو ګورئ نو دا په چاپېریال کې د دې چې کوم هغه ټرانسمیشن پایپونه دي او دا ټول د دې چې کوم دغه دی دا فایبر بریجز دې ته ویلی شي چې کیبل هایبرډ سسپنشن نو دا تاسو ګورئ چې دا په هغې کې ولاړ دی په هوا کې او د دې ګاډرو او د دې ټیارونو د وجې دا بریج چې دی نو جوړ شوی دی په کال 1883 کې اواز هم پته نه لګي چې تا غږ اورئ او که نه ما سره ډېر زیات ملګري په لاین باندې دي او ستاسو زه مننه کومه خو اواز شور هم ډېر دی او هوا هم ډېره ده نو نه پوهېږم چې تاسو به زما سره زما غږ پوره اورئ او که نه نو زما سره ډېر ملګري هم په لاین دي رحیم یوسف ځايه نو بالکل ما تاسو ته زیاته کړه او زه به درته یو ځل بیا هم ووایم چې د نیویارک چې کوم دا مشهور ځانګړی بریج دا یو تاریخي حیثیت لري او د دې پل چې دی یو 106 کاله وشو دا تاسو ګورئ د دې په چاپېریال کې دا ټول ښکلي ځایونه دي د نیویارک ښار او د بروکلېن بریج بروکلېن ښار او نیویارک ښار چې دی نو دا یو بل سره ملاوهي نو دې ته به یې مخکې ګریټ بریج هم ویلی شو او د ګریټ بریج سره به یې ورته د ګریټ بریج به یې ورته وي او د هغې سره به یې ورته سویسایډل بریج هم وي ځکه چې دې نه ډېرو خلکو ټوپونه والي دي او مختلف چې د چا کوم ذهني امراض و د هغې د سببه به خلکو دې نه ډېرو خودکشۍ هم کولې نو دغه هم یو تاریخ دی هوا هم ډېره تیزه ده او زه کوشش کوم چې تاسو ته زه د دې بریج پوره تاریخ او هیسټري درته وښیم دا چې دی نو دی وایي چې سټي اف نیویارک رابرټ اف وینر میر دا په کال چې دی نو د دې چې کله دوباره د دې بریج ایکسټینشن یا مرمت شوی نو هغه په کال 1954 کې شوی دی بیا که تاسو وګورئ نو د ډپارټمنټ اف پبلک ورکس هغوی د دې نقشه بیا جوړه کړې وه او دا یې نور وسیع کړی و اول دا 3 لاینه او هغې نه پس چې دی نو دا بیا 6 لاینه او دا هم د دې یو تاریخ دی او دا که تاسو وګورئ نو د نیویارک ښار مشهور بروکلېن بریج چې پیدل پکې هم خلک مزل کوي او د دې سره په سیکلو باندې هم خلک ځي هاخوا که تاسو وګورئ نو ګاډي هم روان دي او په دې پل باندې تاسو ته ما ووایي چې دا د نیویارک ښار او د بروکلېن بریج چې دی د بروکلېن ښار او د نیویارک ښار د هغې د منځ کې دا پل چې دی نو واقع دی او د دې پل چې دی نو 136 کاله تقریبا هغه وشو هغه په چاپېریال کې پکې بوټس یا غټې کښتۍ هم روانې دي او دا چې دی نو دلته خلک د نظارې دپاره راځي په ټوله نړۍ کې دا یو ځانګړی مقام لري یو ډېر تاریخي مشهور بریج دی او دلته ډېر زیات سیلانیان به راتلل خو د بده مرغه او د کرونا رنز د وجې چې دی نو هغه تاسو دې ځای ګورئ چې سیلانیان
هیڅوک هم په نظر نه راځي. نو دا و زما د نن ورځې چې کوم د بروکلېن بریج ما وی چې نن مانې دا ویزټ وکړم او دا تاسو ته وښیم چې د کرونا رنج د وجې دلته کې د سېلګرۍ صنعت څومره اغېزمن شوی دی. کاروبارونه هم په ټپ ولاړ دي او ټول تجارتي مرکزونه شاپینګ سنټرې هغه هر څه چې دي نو بند دي. ترانسپورټ هم بند دی او ترانسپورټ یا د ریل صنعت ریل ګاډي چې دي نو هغه صرف چلیږي او نور ټول نیویارک ښار چې دی نو هغه کې بیړني حالات دي او هلته چې دی نو دا اوس نوره هم وځنډول شوه او تر 14 د جون تر 14 نیټې پورې به دا هر څه چې دي نو هغه بند وي ځکه چې د نیویارک ښاروال او گورنر دا اعلان کړی چې د نیویارک ښار چې دی هغه به د مئی تر 15 نیټې پورې بند دي. خو کیسونه یا د کرونا چې کوم مرض دی په هغې کې چې کوم شمیرې دي یا د هغې کوم خلک دي نو په هغې کې هم ډېر کمی راغلی دی او د هغې باوجود هغې د نیویارک گورنر تېره ورځ دا اعلان وکړو چې د نیویارک ښار چې دی هغه به د مئی د جون تر 14 نیټې پورې به هغه همدغسې تړلی وي ځکه چې هغوی وایي چې دا د کوم فیصله ده نو دا مونږ د نیویارک ښار د خلکو دپاره کړې ده د هغوی د ښېګړې خیر دپاره او د هغوی د بهترۍ دپاره مونږ دا فیصله کړې ده چې دا مرض نور خپور نشي. نو دا و د بروکلېن بریج ما تاسو ته ووایي چې د هغې کوم مختصر تاریخ و هغه مې د تاسو سره شریک کړو او نور چې دی تاسو چاپېریال کې کتی شئ. ما سره بله ډېر ملګري دي او د هغې نومونه هم زه اخیستل غواړم خو هوا هم ډېره ده او زما خوله هم ډېره وچه ده نو لږ ورته کې راته ګران دي. سیکل هم راسره په خوا کې پرېوته او تاسو ګورئ چې دې ځای کې لږ لږ خلک هم را روان دي. نو زه غواړم چې بیرته واپس شم او د دې سره سره چې دی نو بله غونډه کې دا نظاره به درته یو ځل بیا وکړم او هغې نه پس به درنه زه اجازت واخلم ځکه چې روژه هم ده او نور ستړی یم. نو کوشش به دا کوو چې بله ورځ هم یو بل داسې ښه ځای ته راولم شرطه چې د هغه یو تاریخي او په سېلګرۍ دپاره یو مشهور او د سېلګرۍ دپاره یو مشهور مقام لري. نو که ستاسو خوښه وي نو لږ به زه به واپس شم او ورو ورو به ځکه چې پیدل مزل هم ډېر مسله چې دی نو روژه هم ده. دا ماشومان هم پکې نن راوتي دي تاسو وګورئ هغوی هم چې دي هغوی هم پکې ماشومان راوتي دي ډېر ورځې پس ځکه چې هر څه تړلي وو ټول بازارونه بند دي ټول نیویارک سټیټ کې لاکډاون دی بیړني حالات دي او د هغې د وجې نن موسم ښه دی او نور دی نو هغې د وجې نن لږ خلک راوتي دي حالانکې په تېرو 2 میاشتې او تقریبا 12-14 ورځې وشوې چې په نیویارک کې بیړني حالات دي. نو دا و د نیویارک بروکلېن بریج ژوند دلته بیا لږ لږ شروع شوی دی او تاسو ته ما وښایل چې لږ لږ خلک هم راوتي دي او د دې سره سره چې دی نو زه تاسو ته بیا د دې ځای نه دا بریج هم ښیم او تاسو ته ښیم چې دا هغه د نیویارک مشهور بروکلېن بریج دی چېرته چې دا په کال 1983 شوی دی. دا د نیویارک هغه مشهور بروکلېن بریج چې د نیویارک ښار او د بروکلېن ښار یو بل سره ملاوهي د سېلانیانو او د سېلګرۍ یو مشهور مرکز او هغه چې دی خلک به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه دلته کې راتلل او دلته کې به یې سیل کوو خو د کرونا رنز د وجې
سېلانيان ډېر کم په نظر باندې راځي او بیا هسې هم چې د کرونا رنز د یرې د کبله خلک چې دی نو د کورونو کې بند او د حکومت لخوا هم چې دی نو دغه امر جاري شوی چې په خپلو کورونو کې کښېنئ او بهر مه راوځئ خو د کرونا رنز کې د کمي د وجې لږ ډېر خلکو ته چې دی حوصله میلاو شو او هغوی لږ لږ چې دی نو اوس د کورونو نه راوتي دي نو دغه تاسو ته چې کوم د نړۍ په نړۍ کې تاسو ته پته ده چې دا وخت تقریبا 15 لکه خلک د کرونا رنز چې دي هغه ښکار شوي دي بیا د دې سره سره که زه تاسو ته ووایم نو 3 لکه خلک چې دي تقریبا هغه مړه شوي دي او دا دې ځای کې اوس هم خلک چې دی نو هغه یې فوټوګرافي کوي ښه و سره سره که تاسو وګورئ نو په امریکا کې تقریبا 14 لکه او 40 زره خلک د دې مرض ښکار شوي دي چې د کبله 80,000 خلک چې دي نو هغه مړه شوي دي بیا صرف په نیویارک ښار کې که تاسو وګورئ نو تقریبا 3,45,000 او 800 نه زیات خلک چې دي هغه د دې رنز ښکار شوي دي او بیا تقریبا 20,000 نه زیات خلک چې دي هغه مړه شوي دي بیړني حالاتو نه پس چې دی د هغې مرده نوره هم غځولې شوې ده ځنډولې شوې ده او د 15 د مۍ تر 15 پورې د حکومت او هغه گورنر او د ښار نیویارک ښاروال چې دی هغه وی چې د مۍ تر 15 پورې به دا لاکډاوني او هر څه به بند وي خو هغه موده هغې نوره ځنډولې ده او اعلان یې کړی دی چې د مۍ تر جون تر 14 پورې به هم دا هر څه دغسې بند وي نو زه به لهونته کې کښېنم دې ځای کې به لږ ساه واخلم ځکه چې ستړی هم شوم او ګاډی مې ډېر لرې ودرولی دی او مزل راته هم پاتې دی زه به ستاسو د ملګرو یو څو نومونه واخلم چې زما سره په لاین دي او په چاپېریال کې د هغوی د بروکلېن بریج نه هم مزه اخلي او زه به د ستاسو خوا دغسې دې وخت کې ما سره عبدالله خالق وی چې نایس مهرباني داود خان وی چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام شاهد ترک وی چې ویری نایس مونږ لږ د خلکو څخه خبرې وکړه لږ خلک دې ځای ډېر ریزرو دي نو کوشش مو وکړو خو داسې خلک ډېر موډ کې نه دي نو یعقوب خان وعلیکم السلام کامران خان هم سلامونه وی او ضیاء الله کامیاب وسنوره مننه شوکت علي انجم وی چې سلامونه رورجانه ډیره مننه ستاسو د مینې او یوسف سواته سلام کوي وعلیکم سلام شیر زمان شیرانی سلامونه قبول کوي وعلیکم سلام رضوان خان قطر نه سلام وعلیکم سلام نصر الله خان دغسې بیا فرمان علي هم چې دا په امریکا کې کوم ځای دی دا په امریکا کې د نیویارک ښار او بروکلېن بریج دی ما تاسو ته په سر کې ووي بیا د هغې نه علاوه خالد خان فرمان نعیم الله غورزنګ السلام علیکم وعلیکم السلام شیر خان ګلمان مروت جار پیره ډېره مهرباني رحیم جانم دغسې ګلمان مروت سلام ټو یو وعلیکم سلام ساجد الله وسیم اکرم سبغل منگل احمد پټان او بیا ګل رسول بنيري او معزون همدرد او بیا دغسې زمونږ سره جلابیب خان او ناصر خان او دغسې ناصر خان موږ سره په لاین دی سلامونه وی وعلیکم سلام ستاسو هم ما طرف نه سلامونه قبول کوي لال محمد الله دې حفاظت وکړه ډېره مننه لال محمد خان او شریف خان وایي چې مزې دې وکړې مزدوري کوو مزې چېرته دي کور کې ناست اوسخا شو د یارې نه بالله ډېر خلک مړه شو نو نن موږ پروت یو بیا کمال خان وایي چې زبردست او الیاس افریدي وایي چې سلامونه وروره وعلیکم سلام او دغسې ریاضګل درمان توفیل جان نغمان داول بریک جان نصیب ګل افریدي رحمت علي سلیمان خان
شعیب خان او بیا دغسې زاهد ناصر ولی خان دا کوم ملک دی امریکا ده امریکا کې د نیویارک ښار دی او په نیویارک ښار کې مشهور بروکلېن بریج دی دا تاسو زما په بیکګراونډ کې ګورئ بیا دغسې عبدالبصیر هم راسره په لاین دی وعلیکم سلامونه سید شاه دغسې سید نیشان امین خان انصار الله او بیا احمد افغان بل ډېر ملګري زمونږ سره چې دی نو هغه په لاین دي زما بیټري هم بلبل بیټري سلامونه وعلیکم سلامونه سید راشد خان یاسین ځای او بله ګڼ شمېر ملګري زما سره دي نو زه ستاسو ډېر یو جهان مننه کوم جان شیر خان هم راغی نصیر الله خان نصر الله چمزی عبدالله خان ډاکټر وهاب فضل وعلیکم سلام ډاکټر صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوم منیب احمد خان هم چې دی نو موږ سره په لاین دی سلامونه فضل حسیب خان هم سلامونه کوي وعلیکم سلامونه او ستاسو خو داسې ښکاري چې بس پېشمني ټایم هم دی او په راټو نه به تېر وتیئ مزې کوئ او هسې نه د پروګرام هم ګورئ خو ورسره خپل پېشمني هم کوئ او زه به هم نه اجازت اخلم ځکه چې زما هم تقریبا یوه نیمه ګنټه روژه ماتې ته پاتې ده روژه هم ده او خوله مې هم وچه ده مازدیګر لمونځ به هم کول غواړي ملګري هم راسره ډېر په لاین دي نو که ستاسو خوښه وي نو داسې ورو ورو به نه اجازت واخلم او که څوک نه پوه شوي وختي په هوا و شور نو هغوی ته به زه دا ووایم چې دا د نیویارک هغه مشهور بروکلېن بریج دی کوم چې په هندي فلمونه مشهور هندي فلمونه دي یا نور داسې د انګریزۍ مشهور فلمونه دي په هغې کې دا ځای راغلی دی دا یو قومي ورثه ده او دا د نیویارک تاریخي مشهور بریج دی چې کوم ته بروکلېن بریج ویلی شي د دې بریج چې دی 136 کاله وشو په کال 1883 کې دا پل جوړ شوی دی او دا چې کوم هایبرډ کیبل دي دا په هایبرډ کیبلو باندې دا پل په هوا کې ولاړ دی او تاسو ته ما وختي زیاته کړه چې کوم مشهور هندي فلم کل هو نه هو چې کوم کې شاهرخ خان یا پریتی زینټا یو ډېر مشهور کردار ادا کړی دی ډېر مشهور اکټران دي هغوی هم د دې فلم د دې پل چې دی فلم بندي کړې وه هغه ټیم چې دی نو دا د دې چې کوم آرکیټیکچر انکلوز روبلینګ هغه د دې نقشه جوړه کړې وه او د هغې نه پس په دې باندې د کار آغاز شو په کال 1809 کې او دا پل چې دی نو په کال 1883 کې خپل مکمل شو اعظم ایډوکیټ هم موږ سره په لاین دی قدیم شاه مسافر میر ولی خان شعیب خان بنګش ها دا واکینګ د په دې پل باندې چې دی نو د واکینګ ټریک هم دی سیکلې پې هم ځي او دواړو طرفو ته چې دي نو په هغې کې ګاډي پې هم ځي او په منځ کې دی کې د ریل پټلۍ هم ده دا مطلب او دلته کې د راوستو یو خو دا وه چې تاسو ته د نیویارک صحیح حال او صورت حال درکو چې د 15 مۍ د نن 15 د مۍ 15 نیټه ده او بیړني حالات او هغه موده چې ده نو نوره هم ځنډولې شوې ده او د نیویارک ښاروال ګورنر انټیوکوم اعلان کړی دی چې د جون تر 14 پورې به نیویارک ښار هم دغسې تړلی شوی وي دا پل یا دا بریج به د سېلګرۍ دپاره په نړۍ کې یو ځانګړی مقام لره او په ورځې به په زرګونو او که دا ووایم چې په لک نه به سیوا خلک دې پل ته راتلل او د دې نظاره به یې کوله یو طرف ته د دې فاینانشل ډسټرکټ دی داسې ته مې ووایي چې کوم ته نیویارک سټاک ایکسچینج ویلی شي بل طرف ته چې کوم د نیویارک د 9/11 میموریل دی دې طرف ته دا د بروکلین هایټس دي او بیا چې دی نو دا ایسټ ریور دی نو دا د دې پل تاریخي پس منظر ما تاسو ته ووایي چې کله دا پل جوړېده په دې کې هغه ټایم 27 کسان مړه شوي 1500 کسانو چې دی هغه په دې پل کې مزدورانو کار کوو او دا ټول په هوا کې ولاړ دی چې کوم د کیبل هایبرډ سسپنشن باندې دا ولاړ دی نو
په دې کې مختلف وختونو کې د دې پل باندې ریپیرینګ کار کیږي او هر ورځ د دې لپاره معاینه کار خلک راځي هغه ګوري چې د دې پل په خپل ځای ولاړ دی نو دغسې بیا هغه ټایم چې کله د امریکا صدر و چېسټر اے آرتر او د نیویارک چې کوم میر و فرانکلن ایډیسن هغوی په کال 1883 کې د دې پل افتتاح کړې وه نو دا و د دې پل حوالې سره چې کوم د دې تاریخي پس منظر او نور به چې دی نو غواړم د تاسو نه اجازت وسیم سواتی نیکزاده خاطر حکمتیار او دغسې جنید خان پایخیل او اختر علي زموږ سره په لاین دی تاج محمد څه وخت دی 6:30 بجې دي مازدیګر دی او شاه اسمان وایي چې کوم ځای دی تاسو ته مې وایي نیویارک ښار او بیا بروکلېن بریج دی نو دا و تر نن ورځې چې کوم د نیویارک د بروکلېن بریج د مشهور تاریخي بروکلېن بریج نه چې تاسو ته مې وکتل ومې ښویل چې د دې ځای د سېلګرۍ صنعت څومره متاثره شوی دی خلک بالکل ډېر کم هغه راوتي دي او ډېر کم خلک چې دي نو هغه راځي او سېلانيان یا د سېلګرۍ صنعت چې دی هغه په مکمله توګه ولاړ دی نو دا و د نن ورځې زما د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک خصوصي خپرونه د دې دعا سره غواړم به تاسو نه اجازت چې هر چېرته یې روغ جوړ خوشحاله ښاد او آباد اوسئ د الله په حواله ډېره مننه